د خوست میخانیکي انسټیټیوټ یاد زده کوونکی له 8 کالو پرلهپسې تجربو په دې وتوانېده چې د اړوند د فزیکي فارمول پر مټ یوه مسلکي ډرون الوتکه جوړه کړي. د ده په وینا پر یاد الوتکه 18,000 افغانۍ لګښت راغلی دی چې تر 1.5 کیلومتر په واټن پورته الوتنه کولی شي او لږ تر لږه 10 کیلومترو په اوږدوالي د ځمکې پر سر واټن طی کولی شي. د تیاري مواد چې دي کوم دغه چې هغه نه جوړه شوې بدنۍ د کاک څخه او PVC څخه جوړه شوې او د په داخل کې نور هغه الکترونیکي وسایل دي چې هغه موټرونه دي بیټرۍ دي یعنی دغه الکترونیکي شکل لري کنه الکترونیکي بڼه لري او نور ریموټ په واسطه کنټرولېږي. دغه داسې یو عادي تیاره نه ده کنه دغه د فارمول په اساس جوړه شوې او په راتلونکي کې موږ کولی شو چې د دې څخه لوی هغه امکانات چې برابر شي لویې تیارې جوړې کړو چې هغه ستره بڼه ولري او یو کار ترسره کړي. د په وینا په یاد الوتکه کې کاریدونکي توکي د کمې بیې لرونکي دي خو کولی شي د اړوند فارمول پر مټ د نورې نړۍ په څیر لا نور پرمختګ ورکړي. په راتلونکي کې دا پلان لرم چې په دغه الوتکه چې د نوې بڼې ته وړم چې هغه د پټرولي سیستم ته شي هغه انجن سیستم ولګي چې هغه په ساعتونو کار وکړي او ولایتونو ته سفر وکړي او د هغې څخه یو خاصتا یو ګټه واخیستل شي. او د دولت څخه دا خواهش دی چې موږ ته په دې برخه کې یعنې د کار زمینه برابره کړي تر څو موږ وکولی شو خپلې خاورې ته خپل وطن ته خدمت وکړو. بل خوا د یاد میخانیک انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی منظم لابراتوار او د تجربې هیڅ نوي وسایل نه لري. دا د دې لامل شوی دی چې د زده کوونکو پر وړتیا منفي اغیز وکړي. نو موږ اوس وخت کې خام مواد ته ډېر ضرورت لرو او د نوې ټکنالوژۍ سره مطابقو ماشیندرۍ او موټرو دا باید موږ ته راکړل شي. ځکه دې برخه کې ستونزه د موږ سره قسم هغه شته ماشیندرۍ شته سمانات شته هغه پخواني دي هغه د سردار د شا د وخت اسناد هغه دي وسایل دي نو هغې نه اوس وخت کار نه اخیستل کېږي. نکمل پاچا دا مهال د همدې انسټیټیوټ د لومړي کال محصل دی. وایي که زمینه ورته برابره شوه غواړي نور نوښتونه هم رامنځته کړي. د نکمل په څیر داسې ګڼ ځوانان شته چې دا ډول نوښتونه رامنځته کړي خو د دوی په وینا اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه نیولې ده. شمس الحق الهام د افغانستان ملي تلویزیون خوست میخانیکي انسټیټیوټ.